خبر امریکایي استخبارات ښایي په اوکراین کې روسي بریدونه شدید شي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هرکلی کوم. امریکا وایي د احتمال شته چې په اوکراین کې روسي بریدونه زور واخلي. امریکایي مرکزی استخبارات چارواکي ویلي چې پوټین اټکل کوي چې ښایي ډیر ژر اوکراین ونیسي، خو د زرګونو کسانو وژل کېدل یې د روسیې د تلفاتو دا چارې سخته کړې دي. پوټین یې غوسه کړی دی. امریکا وایي د احتمال شته چې پوټین د خپل موخه ترلاسه کول لپاره بیرحمانه بریدونه وکړي، خپل غوسه سړه کړي او اوکراین تسلیمېدو ته مجبور کړي. ورته وخت کې د ناتو ځینو غړو هیوادونو تازه له اوکراین سره د لا ډیرو مرستو خبر ورکړی دی او اوکراین بیا جګړې پلازمینې کیف ته نږدې شوی دی. د اوکراین دفاع وزیر ویلي چې خپل دفاع ته ادامه ورکوي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.